د شګو په بندونو د غورځنګ نیولی دی د شګو په بندونو د غورځنګ نیولی دی جانان زړه مې ستا د لاسه زنګ نیولی دی ملګرو د دې شیخ مینې له کومه نامه ورکم ملګرو د دې شیخ مینې له کومه نامه ورکم یو لاس کې تسبیح په بل یې بنګ نیولی دی او منمه چې لاسونه د نکریزو باندې سره دي منمه چې لاسونه د نکریزو باندې سره دي خو شونډو د زما د وینو رنګ نیولی دی ته څومره خوشنصیبه یې چې مور پلار دې ژوندي دي ته څومره خوشنصیبه یې چې مور پلار دې ژوندي دي دلکش خو د واګانو له ملنګ نیولی دی السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې موږ ګوزو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو د هغوی په ژوند باندې هغوی سره خبرې کوو شعر او ادب په اړه ورسره خبرې کوو په دغه لړ کې نن راغلي یو کوهاټ ته کوهاټ کې ستاسو ملاقات ستاسو ناستی موږ جوړ کړی دی د ډېر ځوان او زلمي شاعر سره عارف دانش کوم چې په ډېر کم عمر کې ډېر ښه غزل لیکي ډېر پوه غزل لیکي د ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې عارف دانش صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام مننه خدای مو ژوندي لره سلامت اوسئ چې موږ ته په دې پروګرام کې وخت راکې او زیم راکې مننه مو کوم آباد اوسئ او د مینې مو پوره وړی یم مننه عارف دانش صاحب زموږ د پیرزونې مینوالو سره خپله پېژندګلو کې عارف دانش څوک دی کوم ځای سره تعلق ساتي زه د افغانستان یعنې د لوی کور یم او په ننګرهار کې یم دلته اوس دا مهال په پاکستان کوهاټ کې اوسېږم تر 12م ټولګي پورې مو زده کړې کړي دي او لا جریان لري سمه ده عارف دانش صاحب څومره وخت نه د ادب سره تعلق ساتي او د ادب په دنیا کې مې څوک استاد شته زده کړې د چا نه کوئ او که نه نو تر دا مهاله خو زه کوم استاد خپله نه لرم خو بس د نورو ښو شاعرانو کتابونه مو لوستلي دي او دې سره زما شوق تر هغې نه بس خپله هغه اخیستې تجربه سمه ده کوم سیم کوم ډېر کار کړی دی غزل باندې ډېر کار کوئ په نثر یا په نظم باندې مو ډېره توجه مو څه شي له ورکړې ده زه خپله تقریبا ما اول شروع په ټپیزو باندې کړی وم 50 شپېته ټپیزې خپلې لرم او بیا تر هغې وروسته غزل سره مې شوق شو نو تقریبا نظمونه هم لرم او غزلو ته ډېرې لرم مطلب په غزل باندې کار زیات کړی دی کار زه په غزل باندې کوم نن به موږ سره پروګرام کې پیرزونې مینوالو ته څه شریکوي نو دا چې اوس مهال زه یو نظم لرم ما ویلی یم د ځینې ملګرو بیا هم غوښتنه کړې ده چې باچا په نوم نظم دی هغه نظم به وایم او څو غزلې به درته وایم بس غوږ یول سره نظم شریکه بیا به درنه غزلې اورو صحیح ده بلکل صحیح ده په سترګو پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم پاچا د ارګه بهر راشه تماشې وګوره د دې بېوسو خلکو مړې جنازې وګوره د غر نختر اور اخیستی دی بېغمه ګرځې په جوماتونو کې په سرو وینو سجدې وګوره که د دې خاورې مینه زړه کې لرې ځانې ګڼې بیا خو راځه که نه یو څو شپې د مورچې وګوره په هر یو کور غم دی بېغمه وده کېږي څنګه زه جواب غواړم زما سره نږدې وګوره پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم زمونږ سترګو شوګیر کړی دی خوبونه غواړو په دې کندر کندر کورو کې مشالونه غواړو د دغه جنگ د ختمېدلو فیصله څنګه شوه مونږ ته صفا خبره وکړه جوابونه غواړو بس چې په ښه بده پوه شوي یو ټوپک ګرځوو د دې ټوپک پر ځای لاسو کې ګلابونه غواړو خلک ډار شوي د له ویرې کور نه راوځي په دې وطن باندې د امن بارانونه غواړو خلک ډار شوي د له ویرې کور نه راوځي په دې وطن باندې د امن بارانونه غواړو پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم یو مازدیګر خو د دې پورې چم کوڅې ته راشه ژړا به واورې یتیمانو دروازې ته راشه تا په خپل ژوند باندې نهره شپه لیدلې نه ده دلته بلها خلک نهر دی یوې شپې ته راشه رنګ رنګ جنډې ډېرې لوښې به ستا په سوچ کې نه وي په شمار به ستړی شي دې پورې هدیرې ته راشه لاس په نامه باندې ولاړې پاچا څه دې وکړل لاسونه ښکته کرو کو وکه سجدې ته راشه پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم دلته چې ظلم کوي مخې ته یې خار نشو څوک قاضي لرو پړی د دار لرو په دار نشو څوک لکه محشر هر یو سړی خپلو خولو کې ډوب دی د چا غمونو او دردونو ته اوزګار نشو څوک که چپه خوله کې نن په دې راته ځان بد ښکارېږي که رښتیا وایم افغانانو ته په کار نشو څوک نن چې ژړا کوم ګیلې کوم په دې کوم زه هره ورځ وژل کېږم خو خونکار نشو څوک پاچا موده کېږي په زړه کې دا خبرې لرم
د دې خبرو خلک راولې قربان لتانه که په خوله پاتې شوې مونږ یو پښیمان لتانه. واه ډېر ښه دی دانش صاحب، الله دې ستاسو ذهن همدغه شان برقراره ساتي چې د پښتو دپاره خدمت وکړئ او ښه ښه لیکل وکړئ، ښه ښه الفاظونه راوړئ، پښتنو ته یې وړاندې کړئ. دانش صاحب دا راته ووایئ چې کومو سندرغاړو دله سندرې یا غزلې ویلې دي؟ تر دا مهاله خو ما چاته نه ده ورکړې او نو ګورو به چې کوم ښه فنکار موږ خپله پته به شي. ځینو غوښتې ده خو موږ ته انکار کړی دی. هسې ستاسو په زړه کې کوم یو فنکار کوم یو سنګر مو ټارګېټ کړی چې په ده باندې زه غزل وایم؟ او لکه نن سبا چې کرن دی همداسې منتظر دی شپاروک دی، نو په دغسې کسانو که موږ چېرته خپلې غزلې ووایو نو ښه به وي. ښه غزل را سره شریک کړئ چې غزل درنه هم واورو. نه رباب باندې به څه وکړم کتاب ځان سره راوړه، رباب باندې به څه وکړم کتاب ځان سره راوړه، او دا زل چې سپرلی راشي نو ګلاب ځان سره راوړه. ډېر ښه دی، بیا وایه دا شعر. رباب باندې به څه وکړم کتاب ځان سره راوړه، او دا زل چې سپرلی راشي نو ګلاب ځان سره راوړه. ځواني دې په پردي وطن کې تېره کړه نور بس دی، ځواني دې په پردي وطن کې تېره کړه نور بس دی، پخه چوټي راواخله ټول حساب ځان سره راوړه. ډېر ښه دی، بیا وایه دا شعر. ځواني دې په پردي وطن کې تېره کړه نور بس دی، پخه چوټي راواخله ټول حساب ځان سره راوړه. پوهېږم ناچاري ده او بنګړي د زرو ګران دي، پوهېږم ناچاري ده او بنګړي د زرو ګران دي، راځې چې په بازار نو یو حجاب ځان سره راوړه. ډېر ښه دی. تا څومره ګیلې وکړې زه دې ځان ته ملامت کړم، تا څومره ګیلې وکړې زه دې ځان ته ملامت کړم، زما خبرې پاتې شوې جواب ځان سره راوړه. او څه ټوله شاعري خو درنه نه غواړم دانشه، څه ټوله شاعري خو درنه نه غواړم دانشه، یوه دانه غزل زما په باب ځان سره راوړه. واه ډېر ښه دی دانش صاحب، حد مو کړی دی په غزل باندې او ملګري غواړي چې تاسو نه موږ زیات شعرونه ریکارډ کړو، خبرې خو به نورې هم وي، خو زه یم چې ډېر شعرونه او ډېرې غزلې د نوارو خوند به وکړي، نور هم را سره شریک کړئ. مننه، ستاسو مینه د په سترګو وایي چې د زړه سره په جنګ یم مازغه رانه خفه دي، د زړه سره په جنګ یم مازغه رانه خفه دي، او د سترګو چار چاپېره ټول باڼه رانه خفه دي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. د زړه سره په جنګ یم مازغه رانه خفه دي، د سترګو چار چاپېره ټول باڼه رانه خفه دي. یوې ابۍ بچي و چا تقسیم کړه په دې ځمکه، یوې ابۍ بچي و چا تقسیم کړه په دې ځمکه، نازوانې سولې راشه پښتانه رانه خفه دي. او د سیند اوبه مې نه وړي ما په سیند تجربه کړې، د سیند اوبه مې نه وړي ما په سیند تجربه کړې، څه زه ترېنه خفه یم څه اوبه رانه خفه دي. او خاره تانه کور ته چې خالي جیبونه راشم، خاره تانه کور ته چې خالي جیبونه راشم، نور نه درځمه خاره خپل واړه رانه خفه دي. او یو څو یاران دانشه په شعرونو خوشحال ساتم، یو څو یاران دانشه په شعرونو خوشحال ساتم، دا نور په څه خوشحال کم په لمانځه رانه خفه دي، او د سترګو چار چاپېره ټول باڼه رانه خفه دي. واه ډېر ښه دی. ملګرو ته یادګیرونه کوم چې یو بغزاده دانش دی، هغه بېله خبره ده، خو دا زمونږ وړوکی عارف دانش دی چې د بغزاده دانش شعرونو سره مکمله ډغره وایي. زه ورله ډېر داد ورکوم چې په دې دومره کم عمر کې دومره ښه لیکل کوي، دومره ښه فکر لري، نو د فکر نه او د لفظونو نه نور هم خوندونه اخلو. باقاعده غزل دې جاري ساته. مننه. توبه ستا په سر څومره موږ لانجې وکړې وطنه، توبه ستا په سر څومره موږ لانجې وکړې وطنه، په غیبو کې مو ډېرې جنازې وکړې وطنه. ډېر ښه دی. توبه ستا په سر څومره موږ لانجې وکړې وطنه، او په غیبو کې مو ډېرې جنازې وکړې وطنه، په خپله یې تر اوسه کلمه زده کړې نه ده، په خپله یې تر اوسه کلمه زده کړې نه ده، په تا یې نن د کوپر اوازې وکړې وطنه. او په چاودو چاودو شونډو او پولۍ پولۍ لاسونو، په چاودو چاودو شونډو او پولۍ پولۍ لاسونو، بېګا مې ستا قاتل پسې خیرې وکړې وطنه. او نور څومره مینه غواړې دومره مینه دې بس نه ده، نور څومره مینه غواړې دومره مینه دې بس نه ده، بیا رغنه ما یو څو جوړه جامې وکړې وطنه. ډېر ښه دی. بیا وایه دا شعر. نور څومره مینه غواړې دومره مینه دې بس نه ده، بیا رغنه ما یو څو جوړه جامې وکړې وطنه، او په ټولو پښتنو مې غاړه خلاصه کړه دانشه،
په ټولو پښتنو مې غاړه خلاصه کړه دانشه راځئ چې سره یو شو ما نارې وکړې وطنه. واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی دانش صاحب. دانش لفظ یا دا کوم تخلص چې ځان له خوښ کړی وجه څه دی؟ دا بس زه چې وم تقریبا ډېر وړوکی وم ما یو تره زوی و هغه سره به زه ډېر کېناستم هغه د میشن اورېده که نه هغې وخت کې د پاکستان یو کیلړی و چې دانش کنیر نومېدو که نه نو بیا ما ترنه پوښتنه وکړه چې دا دانش څه معنی هغه ماته چې دا خیر ته وایي که نه بس په هماغه ورځ نه بس بیا ما شعر دانش صحیح دی مطلب تاسو ته ځان هوښیار ښکاري بس هغې وخت سره بس مونږ وي چې دا نوم راماندې ښه ولګېدو بس سمه ده دانش صاحب الله دې وکړي چې تاسو نور هم هوښیار شئ او دغه شان هوښیارې خبرې وکړئ نور راسره څه شریک که مننه غزل ده چې زه چې راځم په هدیرنو ستا لوحې ته ګورم زه چې راځم په هدیرنو ستا لوحې ته ګورم لپې دعا درته کوم ستا وعدې ته ګورم ډېر ښه دی زه چې راځم په هدیرنو ستا لوحې ته ګورم لپې دعا درته کوم ستا وعدې ته ګورم. ډېر ښه دی شعر دی پکې چې ارشاد ته په مرګ ووتې له کوره زه په غم اخته شوم ته په مرګ ووتې ته په مرګ ووتې له کوره زه په غم اخته شوم ستا د راتلو وخت چې پوره شي دروازې له ګوره. واه ډېر ښه دی او ستا به سینګار خوښېدو ما درته سینګار کولو ستا به سینګار خوښېدو ما درته سینګار کولو اوس چې ته نه یې خورم قسم که آینې ته ګورم. ډېر ښه دی او مننه او ما نه خطا کېږي په لمونځ کې چې ولاړ یم کله ما نه خطا کېږي په لمونځ کې چې ولاړ یم کله په رکعتونو کې د بل سړي سجدې ته ګورم. ډېر ښه دی او دانشه ته زما د شپې د حاله څه خبرې دانشه ته زما د شپې د حاله څه خبرې زه تر سهاره پورې ویښې مه ډیوې ته ګورم ستا د راتلو وخت چې پوره شي دروازې ته ګورم. ډېر ښه دی دانش صاحب دا راته ووایه کتاب په اړه باندې مو څه خیال شته کتاب به چاپ کوئ او که نه؟ او انشاءالله نو تقریبا کتاب دپاره ما شعرونه مکمل شوي دي خو زه یم چې وخت په وخت سره نوره شاعري وکړو اول کتاب دی چې ښه شعرونه ته انتخاب کړو. مننه یو غزل به درنه اورو د هغې نه مخکې درنه یو سوال کوم د هغې جواب به راکړي بیا پروګرام راغونډو ایاسپزل داودزی زموږ د دې پیج اډمن دی دا ګرځي هلې ځلې کوي پروګرام دپاره ستاسو غوندې کې ماهري شاعران را پیدا کوي هغه د پیرزونې مینهوالو په دې سکرین باندې ښایي دغې قدم ته دغې نظر په کوم نظر باندې ګوري؟ مننه مونږ هر ځای کې داسې کسان د خدای مونږ د سره نه کموي خدای دې ژوندي لري چې د پښتو دپاره د پښتو ادب دپاره کار کوي او وخت په وخت داسې ملګرو ته مینه ورکوي او نازوي نو مونږ مننه ترې کوو منندوی بس بې تاسو د نه شو د ده د نه شو او مونږ فخر کوو چې داسې تکړه دوستان لرو. مننه دانش صاحب خپل اخرنی غزل را سره شریک کړي او بیا به درنه اجازت غواړو. مننه وایي چې دا زړه دې زما ومني خوبونه ورکوم دا زړه دې زما ومني خوبونه ورکوم که نه مني زما خبر داغونه ورکوم. ډېر ښه دی دا زړه دې زما ومني خوبونه ورکوم که نه مني زما خبر داغونه ورکوم. زما دوکانداري خوښه نه شوه د دې خلکو زما دوکانداري خوښه نه شوه د دې خلکو ټوپک د دوی په کار وي ګلابونه ورکوم. او مننه یې چې پښتو په رواجو کې داسې بند په بند راګیرم پښتو په رواجو کې داسې بند په بند راګیرم قاتل د سکه ورور ته هم لاسونه ورکوم. ډېر ښه دی د دغه خوب تعبیر ملا صاحب څنګه دی زر وایه د دغه خوب تعبیر ملا صاحب څنګه دی زر وایه په خوب کې تصویرو ته تابوتونه ورکوم. ډېر ښه دی او سبب دانش څه دی ستا سوالونو ته ګونګی شم سبب دانش څه دی ستا سوالونو ته ګونګی شم مکتب کې خو استاد ته ځوابونه ورکوم. واه 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 یو شعر دی راته زما یو شعر را یاد کو چې ملا صاحبه د دغې خوب تعبیر خو راله راکه ملا صاحبه د دغې خوب تعبیر خو راله راکه خیرې به مې کولې په صنم به لګېدې. ډېر ښه غزل خوند مو ترې واغستو په اخره کې چونکې تاسو د افغانستان سره تعلق ساتئ او د افغانستان پښتنو له هم میسج ورکوئ پیغام ورکوئ د پاکستان کې کوم خیبر پښتونخوا کې چې کوم پښتانه اوسېږدي له هم پیغام ورکوئ بیا به درنه اجازت غواړو.
مننه چې مونږ وایو چې چېرته پښتانه یي بیا مسلمانان یي باید په خپلو کې سره مینه محبت وساتي. په افغانستان کې که دي باید دا خبره ونه کړي چې یاره مونږ د دې خلکو سره کوم تواضع لرو یا نه کوم کار ورسره لرو یا نه روزګار ورسره لرو، نه به تجارت ورسره کوو، نه بل څه سره کوو. باید مینه محبت پیدا کړي، خپلو کې جنګونو او نفرتونو لاس واخلي، په خپلو کې د ورورۍ اتفاق او اتحاد ته ځان ورسوي. او چې چېرته پښتانه یي بری غواړو، کامیابي غواړو، مینه محبت د خدای په زړونو کې واچوي او الله تعالی دې بریا په نصیب کړي. عارف دانش صاحب د وخت راکولو مو یو جهان مننه. مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او موږ ته مو دا قیمتي وخت کې ځای راکړئ. الله مو بریا ته ورسوه، کامیاب او سوکاله ژوند ولرئ. بې تاسو دې نه شو، موږ فخر کوو په تاسو باندې چې داسې وخت په وخت شاعرانو ته مینه ورکوئ او د پښتو د ادب دپاره کار کوئ. ډیره مننه ګرانو کتونکو. عارف دانش صاحب را سره نن ملګری او میلمه و، را سره پروګرام ورته ریکارډ کو او دا پروګرام موږ د مدثر بی په مرسته باندې ریکارډ کو. د هغې را سره ډېره زیاته مرسته او د هغې هم مننه کوم. مدثر بی ډېره مننه او انشاءالله په بل پروګرام کې به د یو نوي میلمه سره د یو نوي ملګري سره حاضرېږو. تر هغې دمه چې چېرته یې ښاد، اباد او بریالي اوسېږئ.